مولانا شبلی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی وی د یو سړي شیطان سره دوستانه وه هلکو نو بعضې وخت کې د انسان دا مثانه کمزورې نو کټ کې دا متیازې کوي نو کټ کې به یې متیازې کولې واده یو که بیا به هم کټ کې متیازې کولې هغه تولی به یې ښځې په دیوال باندې نور ته واچوله چې وچه شي زوی یو شه بیا به یې متیازې کولې ښځه ورته ظالمه نه بس دی که نه بچې دله الله درکه پرېږده دا متیازې یو پوچې چې درشي د شپې راپاسه که نه ته ولې په تولی کې متیازې کوې او کټ کې کوې یا ښځې وایي زه خو کټ کې متیازې نه کوم زه خو په کمر باندې کوم سپېره بچې په کمر یې که که کټ کې یې کوې وایي قسم دی په کمر یې کوم وایي په کمر یې څنګه کوې وی یو شیطان دی زما د هغه زبردست اشنی ده ښه برابر خو سرکوزې دروازې نه راځي د شپې راځي نو د شپې راشي ما ته وایي راځه چې اشنا چکر ولګو نو بو مې ځي داسې په دې باغونو ماغونو مې ګرځئ دا خشته مزېدارې خوږې او سرې مالټې وي هغې ماتوي او زه د هغې غوبس کمه او دا سیوان میوان نه هغه د مالټو هغه اوبه مې خېټې ته ډېرې لاړې شي نو مالې متیازې راشي ورته یم اشنا متیازې راغلي دي په یو کمر مې کښېنې چې په دې کښېنوې که نو زه یې په کمر وکړم خو پته نه لګي چې تولی ته مې څنګه رارسي بوجې زویه کې په کمره ور رارسي تولی ته ښځې هم ساده وه ښه لکه شیطان سره د اشنی ده مالټې به ته خورې سیوان به ته خورې او تولی به نور ته مونږ اچو تا ته د خپلې غریبۍ پته نه لګي چې زما غریبي ده شیطان ته خو دا غرونو کې او زوی په ځای دا خزانې ورته معلومې دي مال او دولت ته یې غواړه وی ښځې دې ته خو مېړوپان نو تا راتاړو چته دا وینه وی تا غږ نه دی کړی زما شیطان سره اشنی نه ما راته غږ نه دی کړی وی غم یې مه کوه بېګاله به تې ځان خفه کړم پخپله مې په یو خزانه ورولي د شپې شیطان راغلی ته ویې راځه لکه چې زو باغ ته دی ورته نه ځمه او ته ویې لکه نن خو داسې خفه غوندې وی په مالټو په باغونو مې ګرځې چته دې راته خزانه ونه خوله راځه مړه وی نن دې په مال ورولمه یو ځای ته یې بوته شیطان په دیوال وروړې دروازې کوله وکړه او په یو کوټه کې الماری وه د هغې تالی ماته کړه پخوا د سپینو زرو د سرو زرو د روپۍ وې وی صادر وغوړه په دې کې اچوه هغه صادر یې د هغې روپو ډک کړه وی دا په شا کوسې وړه چې هغې را په شا که دروازې له روان شو وی دروازه لرې را په دې دیوال ووړه هلته د کور هغه مالک یې پرې راپاسه وی راشه الماری ماته کړه ټول مال یې یوړه دی ورته ظالم هم دې راباندې غله وکړه هم دې د کور مالک راپاسه څه چلو که موږ به دیوال ته ټوپ کوه چې د دیوال ته ټوپ کړي د کور هغې مالک ته وایي شا به ګورې مال یې وتښته او د خپې نه یې ونیسه هغه دا سړی د خپې نه ونیو شیطان ورته ظالمه دا دې را سره څه چلو که ما ته وی دیوال ته دانګ هغه ته یې د خپې نه یې ونیسه شا به خلاصوه مې څه وکړمه وی ډکې پې وکړه مړه خو چې غرض یې ورکه که نه نیم نیم کوناټي خو څه کې چې تولی یې هم لړلې وه چې سار را پاسېده ښځه ورته وایي ظالمه نور کله به دې تشې کولې نن خو دې پکې ډکې کړې دي وایي تا راته وایي چې شیطان نه مال وغواړم نو شیطان سره چې اشنه وي نو دا ډکې به در نه وباسي نو غټ دشمنونه هغه شیطان دی غلا زنا د هر څه در باندې څوک کوي شیطان نن غټ رکاوټ د دین په لار کې څوک دی شیطان بچې علم ته مو باسه ګورې ښه نو دا مدرسې له چې ته په میاشت کې 3000 روپۍ ورکې او دا 10000 روپۍ ورکې د هغې نه به درته یو غر جوړ کړې یاره اوسه پورې مې ورکولی شي خدای ګوس مې وس نشته دا غټ د الفلا محرمي دی دا نه غواړي چې ستا قبر د جنت د باغچو نه باغچه شي جنت کې دی ستا ګرځېدل نه غواړي دا غټ رزیل دی رونو علم اهم سیز علم دی ګورې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سوی چې کم انسان عالم دی دی به الله جنت ته بوځي او چې کم انسان عبادت گزار دی دی به الله پاک جنت ته بوځي خدا عالم دی به د عبادت گزار نه امام احمد امام عبدالله ابن عباس لیکلی دی 200 درجې به د عابد نه دی اوچتي 200 درجې او د یوې درجې او د بلې درجې په مابین کې حضرت عبدالله ابن عباس وایي 500 کاله مزل 500 کاله
دومره د عبادت گزار انسان نه د عالم به په جنت کې د اوچتې د عالم دومره لویه مرتبه ده